هند یا انډیا یو ځل بیا پاکستان ته له ورتګ نه انکار کړی دی. را روان کال کې د چیمپئنز ټرافي په پاکستان کې کیدونکې د پاکستاني کوربتوب په غاړه لري. خو تازه خبر دا دی چې د هند کرکټ بورډ یا د هند حکومت چې دی هغوی ویلي دي چې پاکستان ته په خپله لوبډله ورونه لېږي. پاکستان که څه هم ډېر زیات وړاندیزونه وکړل د پاکستان کرکټ بورډ د هندۍ لوبډلې پاکستان ته ورتګ لپاره ډېر زیات موډلونه وړاندې کړل، وړاندیزونه یې وکړل. خو د تیر اسیا جام په څېر باندې یو ځل بیا د هند کرکټ بورډ چې دی هغوی ویلي دي چې د هند لوبډله به پاکستان ته لاړه نه شي او د هند کومې لوبې چې دي هغه به د پاکستان پر ځای په کوم بل هېواد کې ترسره شي. چیمپئنز ټرافي چې کوربتوب یې د پاکستان په غاړه دی د فروری په 19 تاریخ باندې شروع کېږي او د مارچ تر 9 تاریخ پورې به دوام وکړي. دغه لوبې ویل کېدلې چې ټولې په پاکستان کې وشي او د پاکستان کرکټ بورډ وغوښتل چې ټولې لوبې په پاکستان کې وشي چې په هره طریقه کېږي. خو تازه چې هندي رسنیو کوم خبر ورکړی دی چې د هند لوبډله پاکستان ته نه ځي او ICC ته ویلي دي چې دوی خپله لوبډله پاکستان ته نشي لېږلی نو دوی لوبې په بل کوم هېواد کې ترسره شي. نو اوس یو ځل بیا د پاکستان کرکټ بورډ له ستونزو سره مخ شوی دی. پاکستان کرکټ بورډ غواړي چې په هر صورت کې د چیمپئنز ټرافي په خپل هېواد کې ترسره کړي. خو هند چې مخکې ډېر داسې هیلې وي چې پاکستان ته به لاړ شي، اوس چې دی اوس د هیلې ختمې شولې. پاکستان کرکټ بورډ د هند کرکټ بورډ ته دا وړاندیز هم کړی و چې د هند لوبډله دې د ورځې راځي په پاکستان کې د خپلې لوبې ترسره کوي او د شپې دې بېرته هند ته ځي. خو د هند کرکټ بورډ شاید هغه وړاندیز هم نه وي منلی. اوس نو یوازینۍ لاره دا ده چې د نورو لوبډلو کومې لوبې چې دي هغه په پاکستان کې ترسره شي او د هند کومې لوبې چې دي هغه په UAE کې، اماراتو کې یا په سریلنکا کې یا په کوم بل ځای کې ترسره شي. ځکه د پاکستان سره د دې علاوه بله لاره نشته دی. هغوی چې څومره وړاندیزونه کړي د اسیا جام په څېر هغه وړاندیزونه هم ټول چې دی هند ونه منل. هندي رسنیو دغه تازه خبر چې یو ځل بیا خپور شوی دی نو د پاکستان خلکو ورته ډېر سخت غبرګون ښکاره کړی دی او هغوی ډېرو خلکو چې دی د هند لوبډلې پاکستان ته د نه ورتګ له امله د پاکستان د کرکټ بورډ نه غوښتي دي چې د چیمپئنز ټرافي نه د بایکاټ وکړي او یا دې له هند بغیر له هند نه پرته په پاکستان کې ترسره کړي چې هند په کې هېڅ ګډون نه کوي. خو ټولې لوبې دي په پاکستان کې ترسره شي. اوس به څه شی کېږي؟ دغه لوبې به چېرته کېږي؟ آیا هند به دې ته راضي کړی چې پاکستان ته لاړ شي که نه؟ د دې ټولو د وجې چې دی د ICC چیمپئنز ټرافي چې کومه ده هغې مهالویش تر اوسه پورې نه دی اعلان شوی. مهالویش یې اوس هم چې دی ځنډول شوی دی تر څو پورې دا معلومه نه شي چې هند پاکستان ته ځي که نه ځي او یا به د هند لوبې کوم ځای کېږي. تر څو پورې چې دغه کیسه یو طرفه شي ښایي د هغې نه وروسته چې دی د چیمپئنز ټرافي مهالویش اعلان شي. که تاسو ته په یاد وي د 2023 اسیا جام لپاره هم د هند لوبډله پاکستان ته لا نه ړه. څه هم پاکستان ډېره خواري وکړه چې د هند لوبډله ورشي، خو هندۍ لوبډلې زړه ښه نه کړ چې پاکستان ته لاړه شي. او بیا د پاکستان د هند لوبې چې کومې وې هغه ټولې په سریلنکا کې ترسره شوې. پایلوبه هم د هند او سریلنکا ترمنځ په سریلنکا کې ترسره شوه چې هند پایلوبه کې د 10 وکړو په توپیر سریلنکا ته ماتې ورکړله او د اسیا جام 2023 کې اتلولي خپله کړله. د پاکستان کرکټ بورډ دغه وخت مشرانو ویلي وو که چېرته هند پاکستان ته رانشي نو را روان کال یعنې 2023 کې چې کوم نړیوال جام په هند کې نو پاکستان لوبډله به هلته ولاړه شي. خو بیا ټولو خلکو ولیدل چې پاکستان هند چې دی پاکستان د اسیا جام لپاره د پاکستان ته لاړل خو پاکستاني لوبډله هند ته لاړه او په نړیوال جام کې ګډون وکړو. نو اوس هم کیسه همدغسې ښکاره کېږي چې ښایي د هند خبره ومنل شي او د چیمپئنز ټرافي لوبې چې دی کومې چې د هند لوبې دي هغه په بل هېواد کې ترسره شي او پاکستان چې دی هغه یو ځل بیا د دغسې یو حالات سره مخ شي لکه څنګه چې تېر ځل د اسیا جام او نړیوال جام پر مهال د یو حالت سره مخ شوی و. خو زموږ لپاره ښه خبره دا ده چې په لومړي ځل باندې د افغانستان لوبډله چې ده هغه په چیمپئنز ټرافي کې لوبېږي. زموږ لپاره دا مهمه نه ده چې چېرته ترسره کېږي، په هند کې کېږي، په پاکستان کې کېږي، په شارجه کې کېږي. زموږ لپاره دا مهمه ده چې افغانستان په لومړي ځل باندې د چیمپئنز ټرافي برخه دی او په چیمپئنز ټرافي کې به ولوبېږي. په چیمپئنز ټرافي کې 8 لوبډلې دي چې کوربه یې پاکستان دی. له پاکستان نه پرته پکې افغانستان، استرالیا، بنګلادیش، انګلستان، هند، نیوزیلینډ او د ساوث افریقا لوبډلې دي چې په 2 ګروپونو باندې ویشل شوي دي. د افغانستان لوبډله په B ګروپ کې ده چې ورسره 3 نورې قوي لوبډلې دي: استرالیا، انګلستان او سویل افریقا. خو په دې وروستیو کې افغانستان د ټولو لوبډلو ته ماتې ورکړې ده او هیله او امید شته دی چې په چیمپئنز ټرافي کې به یو ځل بیا ډېرې ښې مقابلې وکړي او ډېرې ښې پرمختګ به وکړي.